بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو وټ اف انالیسس کې کار کوو او د موږ تاسو د کورنۍ وظیفې د سوال کې حل کیږي. یو سورافل لپاره اتومات سیستم څنګه جوړو؟ ماوس چې ده کنه څه تندر به راغورځېدلی. دلته فرض کړه زه ورته لیکم چې ډالر ریټ، یورو ریټ، دینار ریټ، درهم ریټ، دا دی کلدار ته دیم خوشحاله افغانۍ لپاره سیستم جوړو. صبر وکړئ. پاس د ډالر ریټ لیکلی کوس به ډالر ولیکئ، یورو ریټ دې لیکلی یورو به ولیکئ، دینار دې لیکلی دینار به ورته ولیکئ، درهم ریال هم کې پرېښودو پروا نه کوي. کیو به لیکو بیا به سعودیان خفه شي. یک خوب غوندې سټایل به هم ته جوړ کړم. اوهو هاي هاي بس ډیزاین جوړم. ښه اوس به راشي دلته مساوي افغانۍ تقسیم پر ډالر ریټ مساوي افغانۍ تقسیم پر یورو ریټ مساوي افغانۍ تقسیم پر دینار ریټ مساوي درهم تقسیم پر افغانۍ تقسیم پر درهم ریټ او مساوي افغانۍ تقسیم پر کلدارو ریټ او مساوي افغانۍ تقسیم پر ریال ریټ. اوس په داسې انتخاب کې د هغه نه وروسته به راشي ډیټا ته وټ اف انالیسس کې به په سیناریو منیجر باندې کلیک کوي او ایډ باندې به کلیک کوي. د کوم تاریخ ریټونه لیکي د درېیمې میاشتې 5 تاریخ 2019 کال. اوکې چې راشي اوس دلته ریټونه ولیکه. اول د ډالر لیکلی فرض کړئ په 14 افغانۍ دی 15 ده. دویم مې یورو لیکلی فرض کړه 88 ده. دینار 245 افغانۍ دی. یو دینار 245 افغانۍ جوړېږي. کویتي دینار په نړۍ کې تر ټولو لوړه او درهم فرض کړئ په 19 افغانۍ ده او اشاریه 5.333 داسې ریټ دی. کلدارو د یوې افغانۍ نه دومره د یوې کلدار نه دومره افغانۍ جوړېږي او د اخره کې موږ لیکلی وو د ریال ریټ هغه فرض کړئ 60 افغانۍ ده. له یوه ریال نه 60 افغانۍ جوړېږي. اوکې که دغه ورځې ریټونه ته وښیم ته شو وښیه کلوز. اوس یو کس راځي ریټونه هلته تیار ولیکل. اوس یو کس راځي هغه یې چې د ما سره دي 80,000 افغانۍ انټر ښه شي غواړي ډالر غواړي یورو غواړي دینار غواړي درهم غواړي کلدار یې غواړي ریال غواړي دیګا و دیګا و دیګا و دیګا څومره دي چې ډېر جوړ کړي عمره به ډېر درته ښکاري پکې. د دې نه بغیر د ریټونه چې دي د ورځې په دوران کې هم تغیر خوري که نه. دا به څنګه بدلو را به شي. بیا سیناریو منیجر ته دغه تاریخ به انتخاب کړي ډیټ باندې به کلیک کړي اوکې به کړي دلته به ورته بدل به کړي. موږ به چې نه دي بدل شوي دي بلې ورځې به کلیک کوو ایډ درېیمې میاشتې 6 تاریخ 2019 کال اوکې به کړي.
هغه ریټونه کې ښکاري ریټونه فرض کړه افغاني جګه څو څلور دی واتي 240 2 minus اوکې خاطر ورځ ریټونه ته وخت دی وخت دی بل ورځ ریټونه وخت تاسو یې وګورئ شو دلته خپل تغیرات کړئ چې فکر د پیسو ته ریټونه ته خو د کوم ورځ ډیلیټ کړئ ډیلیټ تغیرات کې ایډیټ سمری راځم مستم راځو خو اول سمری ته خلاصه او تنجره ته وکړه فرض کړئ ډیر ورځې ریټونه دي لیکلي دي وایي دغه خلاصه ده ته ولیکي خلاصه څنګه لیکل پر برش سمری باندې بکلی کې سيناریو سم دی غواړي کپی ټیبل د سمری سي دا وکړي دلته چې وګورئ د موجودات کومه ریټونه ښکاری په شیټ کې هم دغه رقم د دغه تاریخ پنځم تاریخ ریټونه شپږم وم اتم نم لسم کولای شي ته پټ کې کارا کا پټ کا کارا کا دغه رقم پټ کا کارا کا ریټونه هغه بل اپشن څنګه استعماليږي دا د استعماليږي چې فرض کې دلته دا سیستم دی جوړ کړی دا وایي چې د شیټ ټیم را کاپي کې ریټونه دلته بل چاته وخی له بکلی کې را بشي وړي فینالیسس ته سيناریو منیجر ته مرج باندې بکلی کې کوم شیټ کې چې سيناریو جوړي دی اوکې بټن صرف پیغه شیټ باندې کار کوي اوکې به کې کوم ورځ ریټونه غواړي دغه ورځ شو الته درته وخول لدينا پس راځو موږ تاسو فرض کړئ شاپور چې دا بیٹونه راوړي ده هند غټ تجار د ټول افغانستان ته رسوي څومره راوړي یونټ پرایس یو په څو اخلي او ټوټل څومره پیسې ترسي بیٹونه بس کې تیر شو فرض کړئ د کاروبار د وړه 5 کیلویی ډبه چې ده په 500 افغانۍ ده فرض کړئ 400 هغه ښې دلته زه باید غوړي ورته ولیکم که نه زه به غوړي پښتو کې ولیکم پښتو کې جوړ هم جوړېږي ښه دري کې عربي کې هره ژبه فرض کړئ ټولې پکتیا ته دې رسوي ټولې پکتیا ته 2 لکه وشکې بس نه دي بس دي که نه موږ به لږ ورته ګډ وډ حساب کړو زه بس دغه 2 لکه بس دي څومره شوې 20,000 او 200 لک درې کې به څنګه وي 2 لک ښه یو یې په څو اخیسته یوه دانه د واخیسته په 400 افغانۍ ټوټل یې څومره کېږي 400 لک به د حساب زه ګډ وډ ورته ولیکم چې دلته د حساب هم ګډ وډ راسي ورته هم چې واخیسته په 398 افغانۍ باندې نو ټوټل دنه څومره پیسې بلاري دغه ضربې دغه او انټر خیال ته بیا دا لیکو ورته چې ټوټل څومره اووه شپږ 5 صفرونه دي دی فرض کړه چې ته څه کریان تر لاړه فرض کړه 10,000 افغانۍ دغه کریا لاړه 15,000 افغانۍ وخوړلې ډېر خوراکي سړی و فوډ شاپور چې ده بس مصرف کوي ګټي مصرف هم کوي بیا چې کوم دا دلته چې راوړل هغه هم کریاب چې راځي که نه بیلټي وغیره فرض کړه 2 لکه ډبې چې راوړلې په څو کې به جای سي څومره کرایه یې بس ده زه ورته وایم چې نه داسې کار وکړه ته دوی ته 2 لکه افغانۍ فرض کړئ دوی هغه که ده کرایه هم که څو شولې پوره شوې اشرف غني د شروع کړی چې غوږ ګرایه چې ټیکس راباسه مالیه راباسه که نه فرض کړئ دغه 2.5 لکه افغانۍ چې ده په دې باندې مالیه راغله د کرایه نښه مالیه زیاته شوه خو زه صحیح ده پاکستان ته که تللي پولیس هم چېرته راګیر کړی و 2,000 افغانۍ هم ترې اخیستې دي دا ټول کسور بیا لمونږ نه باسي که نه چې خرڅوي سمره کې اوس راځو که نه ګټه باید څومره کې وکړي اوس چې په میاشت کې دی 5 لکه افغانۍ وګټي بسې نه دي بسې دي که نه
ها ښه اوس راځو معلومو ګرینډ ټوټل ښه دا ګټه به زه لږ ورته زیاته کړم که دومره بس ده شاپوره ګزاره دې کېږي ډېر صحیح ده اوس زموږ هدف دغه ده که دلته موږ چې کوم اپشن وایو ګول سیک ګول وایي هدف ته سیک تلاش ته موږ یو هدف دلته لرو څه هدف لرو دغه یوه ډبه دوی په څو خرڅه کړي چې دغه خپلې پیسې هم راوځي کرایه هم پکې وځي د مصارف وغیره مالیې او د پولیسو پیسې او ګټه هم 15 لکه افغانۍ پکې وکړي دا یوه ډبه دوی په څو خرڅه کړي یا به راشي ټوټل باندې به کلیک کې را به شي وټ اف انالیسس ته ګول سیک باندې به کلیک کې دلته به تیار دغه انتخاب شي دویم باندې به کلیک کې دغه عدد به ولیکي 8552 او دې بل کې به کلیک کې یونټ پرایس ورته انتخاب کې اوکې به کې اوکې به کې 402 افغانۍ باندې چې خرڅ کړي دا ټول مصارف به راوځي څومره فرق راغی 15 افغانۍ له دا ګټه زم ته زیاتو ورته چې ته زیاته کا څومره شوی لس لک یو لک شوی لس لکه اوس بیا دلته راشي اته یو 0200 او دلته به راشي ورته چې ښه دغه ده 415 چې کې که نه 10 لکه ګټي غیر تجاران چې ده که نه په اشاریه کې پیسې ګټي اشاریه خو د موږ تجاران چې کوم دي که نه یو خو اړمي که نه بل جبلي په دې کې دا جبل ډېر خطرناک دی جبل ورلاندې کوي سبب زوبلې په دې بل لټ راغورځوي هغه لږ داسې ماتېږي ډېر د چې ورلاندې دي ښه هغه یو تیږې ته چې ورلاندې کې ماتېږي جبل چې کوم ده کوي ډېر چې کوي چې په مځکه یې ولي ښه نو دغه چې کوم ده اوس دومره فرق یې راغی هغه پوه شوې که نه په خاصه توګه څوک چې دغه پټرول او ډیزل راوړي دا په اشاریه کې پیسې ګټي خو که چېرته د ورځې حساب ورته وکړي یو ضرب دې ورکړه که نه بیا به ذاتي وایي چې دا خو ډېر غټ حساب نه ده فهمیدي که نه موږ تاسې که چېرته تجاران شولی که نه نو ګزاره کوي په دې وطن کې ارزاني راولي چې خلکو ته کارونه اسانوي د دې نه پس یو بل اپشن وایي چې یو بل سوال حل شي پکې یا هم صرافي سیستم جوړ کړو بل هم دغه جوړ کړو اوس راځو فرض کې اوس راځو د جمعه خان کنسټرکشن کمپنۍ ده جمعه خان چې هر څنګه ته لیکي کنسټرکشن کمپنۍ یوې کمپنۍ د ټولو کارکوونکو حساب کتاب معلومول دا پوښتنه هم شته پکې که نه JKCC معماري شهر او څه شي تاسې به اورېدلي وي که نه دغه نومونه دغه به ما ډېر اورېده په تلویزیون کې امریکایان چې دلته وو په ټوله کې چې کله دلته وو نو دوی فرض کړه د جمعه خان چې دا دی په هغه کې میرزکي کې په انډوام کې د کوم لیسې جوړېږي دغه بلډینګ جوړېږي دغه شرکت دغه ټیکه یې نیولې داسې ډېر کسان کار کوي aliu سخیو کریمه سلیمه رحیمه رحمانه جان بیا دی خو منګل ده که نه نو څوک یې په څو رضا کړي دي څوک په څو معلومات نشته خو دغه تکړه استادان چې که نه دغه سړی کوشش کوي دا فرض کړه ډېر تکړه استاد 1100 افغانۍ د ورځې د پیسې دي دا بل د هغه تکړه 1200 دي خیالي توګه نو بیا د خیال کې غلط کړي چاته چې یو بل ته بال نه 1500 افغانۍ د سره خبره کړي بل څه په 600 خبره کړي بل څه په 400 خبره کړي مطلب کوسري استل کې وته کنيال تور کړي بل څه په 300 خبره کړي دا او 300 شوي د بل څه بیا په 400 خبره کړي دا او رحمان چې واټرمن د تور کې 300 افغانۍ
او دا بل چې د اشپز دته 2.5 افغانۍ ورکوي. دا پروژه فرض کې شروع شوله د جنوري میاشتې نه، اولې میاشتې د میلادي کال نه، او ختمه شوله دغسې په 5 میاشتو کې سرته ورسېده. ضروري نه دي 5 کې سرته ورسېږي، ډېر وخت نیسي او کارکوونکي هم دومره کم نه وي کې، ډېر زیات کارکوونکي کار کوي هغه کارمندان. نو تا ته یو څه ویل چې که ته اوس ټول معلوم کړه، فرض کړه 100 کسان کار ورسره کوي او 10 میاشتې په یو باندې کار شوی ده، 10 میاشتې زر کړي که نه، د دې حاجي پیسې چې معلومه زر وارې به ضرب کړي. دې ستونزې نه بچ کېدو لپاره به څه چل وکړي؟ ښه په دې کې څو ورځې کار شوی ده په د هره میاشت کې. فرض کړئ په جنوري میاشت کې 28 ورځې کار کړی دی، بل کې 29 دی، بل کې 23 دی، بله میاشت کې بیا 28 دی، بله میاشت کې په 19 تاریخ دا پای ته رسېدلی. نو د دې ټولو پیسو معلومولو لپاره به څه چل وکړي؟ د هر یو شخص د هرې میاشتې پیسې معلومولو لپاره به دغه ځای کې مې یوه حجره پرېښې ده، دغه د میاشتو او د تنخواو ترمنځ مساوي 2 داسې حجرې به سره ضرب کړي چې بیا درنه هېرېږي نه، وروسته بیا یې کاروو. زه ته وایم چې A1 ضرب B1 او انټر به یې کړي، بیا به داسې انتخاب وکړي تر دې سره او تر دې سره، را به شي ډیټا ته او ډیټا ټیبل کې به واټ اف انالیسس کې به ډیټا ټیبل باندې کلیک کړي، په دې کې به اوله او په دې کې به دویمه حجره انتخاب کړي او اوکې به یې کړي. ورته وایم چې اوس ته داسې کار وکړه، دا خو دې معلوم کړه د هرې میاشتې. اوس د هر یو کارکوونکي ته هم څو پیسې ورکړو که نه، مساوي سم. ځان لپاره معلومه چې جنوري میاشت کې تا نه څو پیسې تللې وي، کارکوونکو ته دې څومره روپۍ ورکړې؟ غلط شو. کلک نور هینډل کې ټولې پروژې کې ته کارکوونکو ته دومره پیسې ورکړې دي، 6.5 لکه. د دې نه پس موږ او تاسې راځو او په دې بل اپشن کې کار کوو. دې لپاره زه پریکټس په نوم فایل را خلاصوم. فرض کړئ د ما سره ډیټابیس دا اول ترتیبوم، زیټ یې ترتیبوم. دا کار موږ او تاسې له هغه نه هم کړی ده، نو په انزرټ کې پیوټ ټیبل نه د بل فورکاسټ دلته د 2 اپشن دلته هم پاتې شو، کې بیا انشاءالله کار کوو. راځو ګروپ ته، آوټلاین سیکشن ته، سب ټوټل ته. ورته هم چې کله پروګرام بدلیږي بیا ته ما تفیز د هر پروګرام خپل خپل جمع کوه، جمع کوي شمار یې ته هم چې اول جمع کا پیج بریک دی که انتخاب کړي د هر پروګرام کسان به بیله بیله ورقه کې چاپ کیږي. او سمري بلو ډیټا مطلب دا دی چې د دې نه د پروګرام نه بهکته مجموعه ښکاري. اوکې که ورډ ټوټل فیسونه او ټوټل یې د وینډوز ټوټل اخر کې ټوټل او پیج بریک هم کې انزرټ شوی. کنټرول پی پرنټ ته کلار شي. ګوره د یوه دا زه کوم ځای ته تللی یم، نیکسټ د هر یو دلته کو ګوره ایکسل ورډ صحیح ده، نو جلا جلا ورقه کې چاپ کیږي. که چې دا راته ویې شماره څو څو کسان دي کې سب ټوټل ته بیا لاړ شي، ورته چې جمع کوی یم کاونټ ویې شماره، پیج بریک تر لرې که ریپلیس که فعال وي، دې مطلب د دغه ټوټل لرې که دې په ځای ما ته کاونټ راوله. اوکې که 4 نفر د اخر کې ټوله شمېره ته کوي. که چې ټوټل دې هم پاتې شي، شمار دې هم پاتې شي، څو کسان دي، بیا به راشي د هغه لپاره سب ټوټل ته. او سب ټوټل ته چې کله راغلې که دې فایده بله چې د هغه مې ته ونه ښودله، په دې منفي باندې کلیک کوه ټول راټولېږي. دغه د 1 2 3 چې دلته هم شته دا بټنې، دا راټول که دا وښیه. همدغه رقم سب ټوټل ته زه وتم چې اوس ته ما ته داسې کار وکړه د جمع یې هم راته وښیه، خو ریپلیس کوی یم، ریپلیس نه به ټیک مارک لرې کې اوکې که هم به اکاونټ شماره پاتې شي، هم به یې فیسونه یې ټولو درته جمع کړي. له دې نه بغیر که غواړي چې دغه سیسټم دا خو موږ ټول په روز باندې ولګاو، که کالم باندې لګوې نو را به چې دلته به کلیک کړي، چې کلیک دې که ګروپ ته به راشي او ګروپ کې به ورته انتخاب کې رو باندې هم موږ تاسې لګولی، ورته چې دې کالم باندې ولګوو. اوکې
دا هم کولای شي فیسونه ته یو چا نه پټ کړي او ښکاره کړي. همدغه رقم که ته لرې کوې نو ان ګروپ څه شي ته دې کالم نه لرې کړه او که ټول لرې کوې نو کلیر آوټلاین که په اتومات ډول لګوې اټو آوټلاین. راځو ریویو ته. ریویو کې سپیلنګ چیک ده هماغه رقم د انګلیش سپیلنګ ته ګوري ګرامر دلته نه چیک کول ځکه دا کې جملې نه لیکل کېږي اکسل کې یا یو لغت کې لیکل کېږي که فکر هم کړی فیس نوم پلار نوم نیکه نوم دغسې حجرې دي کې دغه یو لغت بیا نورې څومره معناوې لري هغه درته چیک کوي. اکسیسیبیلیټي مو مخکې ویلی دا هغه شکلونه دي که چېرته پکې راخیستي په دې ډاکومنټ کې تا ته فلم نه ښکاري دی درته ښیي. سمارټ لوک د دې لغت په انټرنیټ کې معناوې تصویرونه عکسونه انځورونه او تعریفونه دا راته وښیه. ترانسلیټ ترویج بڼه بلې ژبې ته په پاور پوینټ او په ورډ کې دا ډېر مجهز ځکه هغه د ژباړې لپاره مطلب متن کې لیکل کېږي ژباړل کېږي هم دې کې هم ته کولی شي ترانسلیټ کې دې باندې کمنټ ولیکه. ځینې کمنټونه ما دلته مخکې هم لیکلي دي د کمنټ نښه ده دغه سره علامه چې ورسره راځي. نیکسټ راتلونکي کمنټ ته لاړ شه نیکسټ راتلونکي پریویس تېر شوي ته بیا دا ډیلیټ که دا پټ که دا کمنټ یا ټول وښیه ټول پټ که همدغه رقم نیکسټ بیا ورتللی شي بیا دغه کمنټ ډیلیټ که چې کوم ډیلیټ که او ډیلیټ کولی هم شي. او دې نه بس پروټیکټ که دا شیټ وساته پاسورډ ورکړه د یو شیټ کې به څوک کار نشي کولی. دا موږ او تاسې په انفو کې ویلی یو د نورو شیټونو کې به کار کېږي دې کې نه کېږي. پروټیکټ ورکبوک سټرکچر د دې ورکبوک چې کوم دا سټرکچر ساخت یې هم راته مطلب نوی شیټ به څوک نشي کنزرټ کولی. دا موږ به هلته هوم کې ویلی یو سټرکچر ټوکه مې ته کړی وه که یاد وي. نو دغه ساخت کې به دلته تغیرات نه راځي چې کله ته ورکبوک سټرکچر دا پسې فعال کړل د سټرکچر لیکلی دی ښه پاسورډ یې ورکړه دې ساخت کې به تغیرات نه راځي نوی شیټ به بیا دا بټن به کار نه کوي. د دې نه پس چې دا په دې کې الاو ایډیټ رینجز دا ډېر مهم اپشن ده څنګه تصویر څنګه مهم ده. زه غواړم چې دلته جمعه خان چې ده که نه زه غواړم جمعه خان دې صرف په دې ځای کې کار کولی شي بل چاته بیخي اجازه هم نشته. نو رابه چې دلته به ورته ولیکې په دې باندې به کلیک کړي الاو ایډیټ رینجز نیو باندې به کلیک کړي دلته نوم ورته ولیکه جمعه خان او دلته یې پاسورډ ورکړه زه به صرف جې پاسورډ ورکړم اوکې بیا پاسورډ غواړي بیا به ورته ولیکي او اپلای به یې کړي اوکې به یې کړي بیا راځم ورته دغه ځای کې غفور جان ته هم اجازه غفور ته هم اجازه ورکړه. غفور به هم د دې ځای نه ده کومه ساحه مې چې ورته وټاکلې که غفور جان ده او که جمعه خان ده ورته د اجازه نشته بل ځای کې دغه ځای کې صرف لیکل کولی شي. بیا به راشي رینجز ته نیو باندې به کلیک کړي هلته به نوم ورته ولیکي غفور او پاسورډ به ورکړي زه به دې ته پاسورډ کوم جي یو جی سو بل دا بل چې دا غفور جان لپاره جی سو پروټیکټ شیټ باندې به کلیک کړي شیټ ته به پاسورډ ورکړي. اوس که دلته څوک کلیک کړي اجازه نشته خو که دلته کلیک کړي یک جمعه خان خو پاسورډ دې راکړه جمعه خان چې راغی پاسورډ یې ورکړه دې لیکل کوي خو دې یو حد ټاکلی کله خپله حد ووځي یا دې ته هم اجازه نشته. بیا راځي غفور جان هغه هم لیکل کوي دلته دی چې پاسورډ دې راکړه که غفور جانې ښه صحیح دی پاسورډ مې درکړه دی هم چې له خپله حده ووځي تا ته هم اجازه نشته خو که ان پروټیکټ شیټ باندې کلیک او پاسورډ دې ورکړه اوکې دی که پاسورډ یې چې غلط ده بیا په هر ځای کې لیکل هر څوک کولی شي. شیر که دا ورکبوک که نیټورک دې جوړي کمپیوټر یې ټول لګېدلی دي کنیکټ دي سره زه شیر کول غواړم نو دې ځای شیر کولی سئ خو بیا هم موږ او تاسو چې کله نیټورکینګ ووایو که چېرته چا وویلې که نه نو دې ځای څوک نه شیر کوي نیټورک خپل شیرینګ لري هغه ځای شیر کوي. او دا سټارټ انکینګ هاید دا په پاور پوینټ کې کار کوو دلته کار نه کوي په ورډ کې هم کار نه کوو دما اپډیټ شوی تاسو کمپیوټر کې شته هم نه ماته معلومات ده. ویو ته راځو دا څه رقم لیدلی وایي نارمل ویو پیج بریک پریویو څومره لیکل دي چې کړي صرف هغه دې وښکاري پیج لیاوټ ورکې دې وښکاري یا په دې کې هم کسټم ویو شته هماغه ته ورته لږ مخکې چې جمعه خان او هغه ولیکه خو دلته لږ فرق ورکوو څنګه فرق ورکوو زه ورته وایم چې په دې ځای کې صرف دلته د فیسونو معلومات دي کنټرول انټر کسټم ویو ته به لاړ شئ ایډ باندې به کلیک کړي فیس به ورته ولیکي اوکې به کړي په دې ځای کې یوازې د بقایو معلومات دي را به شي کسټم ویوز ته ایډ باندې به کلیک کړي
او دلته ورته ولیکئ بیلنس دا دې جوړ کړو. اوس چې کله ته په کوم شیټ کې ولاړې غواړې چې فیسونه وګورې که نه نو را به شي کسټم ویوز ته فیس شو دغه همدغه رقم کسټم ویوز بیلنس شو ډایرکټ دغه ځای ته ورسوي. رولر کار نه کوي ولې کار نه کوي د پیج لیاوټ کې کار کوي. پیج لیاوټ کې دا خطکش چې کوم د فعلا چې دلته موږ ته ښکاري دغه 1 2 3 د نه ښکاري یا دې ښکاري ګریډ لاین دې نه ښکاري لاینونه یا دې ښکاري هیډینګز دې نه ښکاري بي سي 1 2 3 دې ښکاري فارمولا بار دې نه ښکاري یا دې ښکاري. زوم د لیکل چې کوم دې را نږدې کا څومره نږدې کا 200% دلته موږ تاسو څومره ورته لیکلی شو 1500 اجازه نشته 400 نه کم او 400 نه کم 400 نه زیات 400 نه کم زومینګ نشي ورکولی په ورډ کې 1500 نه زیات نشي ورکولی. ښه ورته مې دلته 400 ولیکه 400% دغه زومینګ زیات کړه 100%. بیا په دې کې دا یو ډېر ښکلی اپشن ده څنګه ده زه ورته وایم چې دغه لیکل چې دا ما دلته انتخاب کړي دا چې څومره رانږدې کولی شي رانږدې کړه خو دې کې باید یو حرف هم داسې نه وي چې ما ته نه ښکاري ټول باید راته وښکاري. نو را به شي زوم ټو سلیکشن په دې کې دا اپشن چې کوم ده دلته هم شته دغه ځای کې فټ سلیکشن او دا په نوې بلې وینډو کې راخلاص دا په ټولو پروګرامونو کې هم دې ډول دي د افس په بلې وینډو کې هم راخلاص کا بیا ته ترتیب کې باید ټایل ترتیب کا په دې ډول یا ورته چې ماته عمودي ته افقي راته ترتیب کا یا ورته وایي چې ماته عمودي ترتیب کا یا راته کیسکیډ ترتیب کا. کیسکیډ دا مطلب مخ ته وروسته دی یو بل نه او یو به وینډوز افیکټیو ورکبوک مطلب ما خو دغه یو فایل کاپي مې راخلاص کړی که بل فایل دې راخلاص کړی هغه مو سره راواخله ګورې دویم دریم اول په همدې ډول دا بیا داسې کار وکړه. فریز پین چې دا موږ او تاسې د هغه لپاره ویلی وو د چاپ لپاره دا سیټینګ خو د لیدلو لپاره هم نه وو ویلی څنګه سیټینګ دا مې 100% زومینګ کته چې په دې ځای کې مې فرض کړه لیکل کړي ښه د اولې رو ته زه شیډینګ ورکوم درېیم چې زیات شوی به وي درېیم اول کالم ته هم اوس ځم ورته وایم چې کښته ځم اوس دلته لیکل کوم اوس ما ته معلومات نه کېږي د حجرې کې دا کې کالم کې یا په جې کالم کې کوم یو مضمون نمرې زه رسوم د دې کیمیاوي بیولوژي دي څه شي دي زه غواړم چې دا دې ما ته ښکته ښکاري نو دې لپاره به څه چل وکړي را به شي ویو ته او فریز فرست رو ټاپ رو دې باندې کلیک کړه اوس ښکته زه دغه اوله رو به ښکاري ګوره ته اول او پنځه نوي او که بېرته تر لرې کوې بیا به راشي دلته او دا به تر لرې کړي همدغه رقم که ښي طرف ته لاړ شم بیا ما ته دا معلومات دلته نه کیسې د نمرې دي که د بیولوژي دي خو چا ته یې رسوم د نمرې که غواړي چې هغه نوم کالم دی یا د اول کالم دی ما سره ما ته ښکاري فریز فرست کالم دی باندې به کلیک کړي اوس ښي طرف ته ځه اول کالم به د سره یې هغه ای د سره روان ده په همدې ډول که دا تر لرې کوې هم انفریز پینس او که اوله رو دې ورته انتخاب کړه او ته دې ویلې چې فریز پینس اوس شاوخوا 11 کله 14 ښکته به دا راځي خو دغه 11 14 دي کار څومره غوي روز وي دا به همیشه او تل درته ښکاري انفریز پینس. سپلیټ دوه ځایه کار کول غواړي دا موږ تاسې په ورډ کې هم ویلی وو دې ځای باندې سپلیټ که ده دلته ځان ته سکرالینګ کېږي کوم کې چې کلیک کړي دغه دلته اول سر کې دلته په آخر سر کې کار کوه بېرته یې تر لرې که هایډ که مکمل دغه اول نمبر چې کوم پرزنټیشن د پریکټس دا پټ که بیا یې که راښکاره کوې را به شي ان هایډ ته کوم یو 1 اوکې بیا به درته وښکاري له دې نه پس را په دې کې ویو سایډ بای سایډ د کومې سره لیدل غواړي دویم سره ورته هم چې راته وښیه خو سایډ بای سایډ دلته ښه کار نه کوي ارینج ته به لاړ شي ورته چې ورټیکل به کړي اوس وګورئ دغه کې هم سکرالینګ کېږي په دې کې هم کېږي که غواړئ دا سینکرونس سکرالینګ غیر فعال کړي به سکرالینګ چې کوم یو کې ته کلیک کړی وي یا د ماوس چې په کوم یو باندې وي هغه کې به سکرالینګ کېږي بلکې به نه کېږي او که د یو سایز دې کم کړی او د بل دې زیات کړی وي غواړئ چې بېرته خپل حالت ته بوځي نو ریسیټ وینډو پوزیشن
او که چېرته د سویچ باندې کلیک کړه کوم یو کې کار کوي دویم کې کوم کې کار کوي دریم کې او میکرو مګو تاسو سره کوم چې په ایڈوانس فلټر کې استعمال کړل هغه رقم استعمال دلته کولای شو د ورډ پر رقم کارول نشو کولای استعمال هیلپ کې لکه نو وخت راغلی د یو خدای هماغه سیکشن دا هیلپ انټرنیټ کې کنیکټ کار کولای شي او ټول نه استفاده کولای شي کمیونټي دا د انټرنیټ لپاره مربوط د خود آپشن نه دی کې کمیونټي دا مطلب یو ګروپ دی دوی دا مله تاسو فیسبوک د شي لپاره استعمال دی لپاره استعمالوي چې بس اکس واخلو کنه ولا سټ کنده کوم د دې هدف اصلي دا نه ده د ټولنیزو ټولو رسنیو هدف دا ده چې د ستونزې سره مخامخ شي فرض کړه نتایج کې ستونزې سره مخامخ شي متاسف ته کورنۍ وظیفه درکړې و ته به په فیسبوک کې پوسټ وکړې چې زه له دغه ستونزې سره مخامخ یم د تا ملګري به څه چلو کړي که غوز دی یا به طریقه ته وښیي ګټه به ترې واخلي اوس به پوه شوې بله کورنۍ وظیفه چې سره مخامخ شي هغه پوسټ به وکړي چې یاره دغه کار مې داسې کاوه دا نه کېده دوی ټول دغه لپاره استعمالوي یا که یو نوی نوښت شي زده کړي که نه نو هغه کوي خلکو ته ښیي بله ورځ یو نوښت کړی و دوی ته همیشه دوی موږ او تاسو یو بل ته چې نه ښیو چې زده کړو دوی یې ښیي کوشش کوي یو کتاب د په نړۍ کې ریکارډونو کتاب ده که نه چې هغې کې نوم راشي ګنیز ورلډ بک ده که څه شي څه نوم یې ده سره ډېر سخت نوم یې ده بله ورځ په نړۍ کې په اول وار په تیارې کې په جهاز کې چا سوال کړی و غریب نه و صرف د دې لپاره کوي چې کتاب کې نوم راشي ښې ډېرې پیسې مې راټولې کړې او نوم یې پکې راغلی ډېر پکې راغلي سیکیورټي والا چې اجازه نشته دلته د خوند لپاره نه د هغه لپاره نه کوم ریکارډ کې نوم راولم خلکو هم زه دې کوم پیسې ورکړې وې یو خلک ته پیسې مې راټولې کړې او ریکارډ کې نوم خپل راوست د کمیونټي دلته د ایکسل کمیونټي ده دلته که تاسو کوم ستونزې سره مخامخ شئ انټرنیټ کنیکټ دی باندې کلیک کړئ خپله ستونزه ولیکئ په انګلیش کې نو ایکسپرټس تاسو ته بیا ماهره کسان جواب درکوي د ایکسل بلاګ هم شته دوی ماهره کسان دغه کې پوسټ کوي چې مطلب دا ستونزه داسې حل کېږي دا داسې حل کېږي نو هغه هم تللی شي یا که تاسو سره څه سجیشن وي څه پیشنهاد وي تاسو یې ورته کولی شئ بس تیاره